ولسمشر غني د پکتیکا امنیه قومندان او د لیوا قومندان په کوم جرم له دندې ګوښه کړل او د ټرمپ روغتیایي وضعیت ولې خراب شوی دی؟ سلامونه لیدونکو، دا دوه مهم خبرونه په دې ویډیو کې وګورئ. ولسمشر محمد اشرف غني نن پکتیکا ولایت ته د سفر پر مهال له ځایي مشرانو او حکومتي مسؤلینو سره د خبرو پر مهال وویل چې خلک له روان امنیتي وضعیت څخه راضي نه دي. ولسمشر د سمونوال نثار احمد عبدالرحیمزي او د جنرال رحمدل حیدرزي د ګوښه کېدو په اړه وویل چې ما وویل ما ته خیر خیریت مه وایاست. د پکتیکا ولسونه درنه خوابدي دي، هم د امنیه قومندانان بدلیږي او هم د ملي اردو د لیوا قومندان. ولسمشر زیاته کړه چې د دواړو امنیتي چارواکو د وړتیا تر ارزولو وروسته به یا په کوم بل ځای کې په دنده وګمارل شي او یا به یې تقاعد ته سوق کړي. ولسمشر نن سهار د پکتیکا د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ مرکز خرنې ته سفر وکړ. پکتیکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې یو له ناامنه ولایتونو دی چې له پاکستان سره ګډه پوله لري. او د دې ترڅنګ بل خبر دا دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو سلاکار خبر ورکوي چې نوموړی دا مهال له ناسم روغتیایي وضعیت کړیږي او زیاتوي چې د ټرمپ روغتیایي وضعیت هم قرار نور خرابېدونکی دی. دا خبره سی ان ان ټلویزیون په یو راپور کې د خپل خبریال جیم اکوسټا په حواله کړی دی. نوموړي ویلي چې په ټاکنیزو چارو کې د ولسمشر ټرمپ له یو سلاکار سره خبرې کړي او نوموړي ورته منلي چې ټرمپ روغتیایي ستونزه جدي شوې ده. که د سلاکار نوم نه دی یاد شوی، خو ویلي دي چې پر کورونا وایروس د اخته کېدو له امله دا مهال د ولسمشر ټرمپ جدي درملنه او څاري کېږي. د سی ان ان د راپور له مخې ولسمشر ټرمپ تازه د ساه په اخیستلو کې ستونزه پیدا کړې ده او زیاته کړې ده چې اوس مهال په سختۍ سره ساه اخلي. خو سپینې ماڼۍ بیا د نوموړي روغتیایي وضعیت ښه بللی دی او وایي چې د ولسمشر ټرمپ روغتیایي وضعیت په اړه تر دې مهاله د اندېښنې کوم څه نشته. 2 ورځې وړاندې طبي ازموینو وښوده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمن یې ملانیا ټرمپ دواړه پر کورونا وایروس اخته شوي دي. له تاسو ډیره مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که د ولسمشر غني د دې اقداماتو په اړه او یا هم د ټرمپ په اړه کوم نظر لرئ، کولی شئ زموږ په کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو، الله مو مل شه او ښه وخت ولرئ.